بسم الله الرحمن الرحیم. د ولزغ درنو لیدونکو سلام. په دې کې چې روغ جوړ اوسئ. لوی اختر دې درته ډیر ډیر مبارک وي. الله تعالی دې وکړي چې عبادت اطاعت او قرباني په خپل دربار کې قبول شي. ته پوهېږې دغلته مې یو څنګ کې یو سړی بل هم ولاړ دی. هغه سره هم ګورو دا چېرته به ورسره وګورو؟ السلام علیکم. اختر دې مبارک شه. لمونځ روژې عبادت غازیانو حاجیانو او بس سر په ټولو دې مبارک شه. څنګه یې؟ شکر دی. موږ دلته څه راغلي؟ دلته راغلي چې بعضې ځوانانو سره ګپ شپ ولګوو او د اختر پوښتنې دې وکړو چې د کوم ځای نه راغلي څنګه چل یې څنګه دا ته ځوان نه ښکاري. دا خو ځوان دی دا ته مطابق اختر دې مبارک شه. موږ دې تراویح خبرې کمال هګۍ ورسره شته د پخې خوړلو لپاره. دا هګۍ دا خو ښایسته نه ما ته یو لوبه نه کوو. یو لوبه پرې نه کوو. راځه سرجنګي. سرجنګي نه سرجنګي څنګه وروره صحت دې ښه دی؟ دغه شی سترګو باندې بیخي تیاره یې جوړه کړې وه که نه ښه ګرمي ده نه ګرمي خو د هر چا ده یوازې خو ستا نه کېږي چې ته راغلی ګرمي ده ګرمي ده خیر د ګرمي کې به ګرځې چې دا نه دا څه شی ولې وګرځي؟ خو سودا کې غریبي نه ده داسې ویې وکړه ما چټي چټي به ګرځي. غوسه شي مړه غوسه مه کوه یار. ښه دا ته یو روز دا هګۍ ته کوم ځای نه راوړي؟ سرخود نه خپل کور کې شي که نه وطاق هم نیولي نو تا ته د وطاق کرایي وباسي دا غریبي سي صحیح خبره. دیواله میلې دې کړی چرچې دې کړی دوستانو سره ګرځېدلی ته نن هم کار کې ولې مجبوریت دی نه خو کور ته به تلې کور ته به تلې راځه اخلي راشه واخله دیالي ولې د باندې دانه به څو لس روپۍ دا پیسې ته زه والم که دا هګۍ خو ما خرڅه کړې بېکاره لږ لږ رامخه پرېږدی شي هګۍ واخلئ راځئ هګۍ واخلئ پام په دې دی که نه هګۍ ته خرڅه پیسې لکه مخه پرېږدئ چې ګاک راځي هګۍ واخلئ هګۍ اوه مالګه شته کمال اوه ala مالګه وتاچ مالګه وتاچ او خانور څنګه اخلي د چش او د کار دی کنه سره دا پیسې ما ته خبره ما ته 15 دقیقې نور ته ولاړ څومره ګرمي مو شو اینم د 10 روپے د 10 روپو کې د هغې څو قیمت د 14 روپۍ د قیمت شو 4 روپۍ ګټه شوه نو 4 روپۍ 15 دقیقې نور ته ودرېدل ارزي نه ارزي که خو داسې کار دا لس تا ولسې زما چې دې کې هم لس تا ته درکړم 4 یې ګټلي دي په شلو کې لس څنګه درکړم نو څو وایلو وروره 2 روپۍ ګټي ما دې چې یو هګۍ 2 روپۍ ګټي یعنې 14 روپۍ د خپل قیمت شو د دوه هګیو 4 یې وګټلي ما داسې کار وکړه دا موله ورکړه زه خو یم چې دا به چې ما خیر نه ته دا اوس کېږي که نه دا واخله زه دا واخله ټول د ودان خدای وکړي چې ښه مزدوري وکړي په مخه دې لس روپۍ یک شربت قبله شربت 10 روپۍ لیمبانو والا سلام علیکم استاد شربت یخ دی که ګرم یخ شربت ګیلاس واچ یخ لیمبانو والا ګیلاس واچ ګیلاس صبر وکړه استاد دا لګم دا مدارک شي که دا یا لکه تا ته ما څه وخت نه ویلې چې دا صفا کته ولې دا وګوره دا څه مدارک وګوره ښه صحیح شربت د تا مرداخوري نه دا مرداخوري دلته دې ته وګوره واړو نو ور دې ته مردار دوړو ته بیخي دا څه دوړه یې نه باخ دوړه ته دا خلک زیرا چې د خپل سره دوړي نه کومه د خپل سره ولې خای نو خود خدای چیرې ته دلته ګر چاپیر وګوره ګر چاپیر وګوره دا پاک مچي دي دا مرداري په خلکو تاسو دا مچي شاده مچي تالي دي دا ده کنه دا خواږه ده کنه تو استاد وردا شاته مو استاد یو ته شربت علي شربت خدا لانګي مت شربت پاک دې کنه دغه وروره ګرمي ده پاک شربت دا وګوره دا دې څه خراب دا وګوره ډېر خو نیم ګلاس دا خو دا څه کوم څه پکې راولې تاسو خرڅون د پاره غلې خود خرڅون د پاره
سپیکر خو کالي والا کناله مغزم مخرب وکاک موږ مخ خراب وکا لاس په استاد کړه لاس په دا شاګرد دا قسم لیکل کنه خطر استاد جګړه خبره نه استاد غلط خبره کوي وای دوړي دی پلاګه کې مې دوړي کوي خو صحیح خبره کوم خلکو ته جوړاوه صفای دا چې خاصه کله خاصه زاورک شمال رشخان وایي څه دی یا استاد څه کوي ولې کالي والا کناله دا پاک شربت پاک دی کوم نه اول اندو کوم نه دې دا ته وګور دلته دې ته وګور حالت ګلاس ته وګور کوم ځای نه اول دی کوم ځای نه اول دی رشخان کله ما کوم څه مې نه کوي لس روپے شربت خاصه نه دا مخه په راس لګي رشخان څه خبره ده نه خبره رشخان وکړه شاګرد دې دا پاک دی دا پاک دی دا اول دا لاندو خبره نه ورو پاک دا وای نه اول دا نه اول دا کوم نه اول خاصه ګوره لکه په سوتوب ګوره ته شاګرد شربت بس کی خبر نه ولا لسنه مړي په سوتوب ګوره دلته چار شي خرڅه پاوسه لمانه وسله بغټه ساتي په سوتوب ګاټ سره دکانداري ده اورو یاره تا ما تا په الزام لګو چې دا اول دی نه وګوره ته دا وګوره دلته وګوره چې ګډوډ ما ویل تا وګوره نه مړه خو په سوتوب خلک تراك ما بوس كريم ولا دور بوي استقبال شروع نکم نکیږي زره وان پینزو کا نکیږي زره شروع نکیږي لو د کې سره واره چې نکیږي خو یو چې نکیږي نکیږي د کې ولې واره زره نکیږي زره خو د خو نه خو د سمانه دا سمانه د کمه در کړته ما چې پینځو نکیږي ته چې بیا راک او چا سره به دیر شي چا سره به سلی چا سره به زری ما سره پینځو ګونده بچی نه دي خو نه راوځه لږه ګلاس کې لګوا چوا نکیږي زره الله هاو د کې نو د کې سره واره نکیږي زره په خپل خبرې نه شي کولای نه زره هو نه زه ورو 50 روپو خو اچو څنګه وته چې ګوري ورو دغه شنه اچي 50 روپو ما 50 روپو وخت ته 500 روپو واچوا 100 روپو دی وخت 50 روپو ولی نکیږي زره ته وګوره 50 روپو چې دی مثلا نو ما سره 50 روپو نه کړ ولی تاسو ګورئ تاسو خلک سیاسي تاسو د غریبانو په عذاب وګورئ هو غریب سره ما د 50 ګوندې تاسو ته مالدار تاسو په وسو نو 50 روپو نه سبا چې کی ولا شي به کیږي دا سره ګرمه ته ګرځي خلک دی واچړې مې ولا شي دې باندې څومره مصرف راغلی ته خبرې خلک دی واچې نو کېږي نو ورو څنګه ته 50 زه نه کیږي استاد دی باندې ډیر مصرف دا وته زم وایم کنه دا وته زم وایم دی باندې ډیر مصرف خدای خبر دی کې بوستو کې مغزي ما خدای بوس نه دی مغزه خو 50 ګوندې او چې مازغه دی خو نه کیږي ویل دومره مې کیږي نکیږي پتاي نه خاطر مزار زواله کې چې نه خرڅه باندې